کاشف صاحب زه به اول خدا خبره وکم چې یو کاش به هم وکم چې کاش ماته یو موقع ملاوه شوی او زه ډیر زیات احترام لرم په ادبي دنیا کې د علمیت په دنیا کې د دانش په دنیا کې د قاسمي صاحب ډیر زیات لوی نوم دی جی بالکل خو هر کله چې دونه یو اهل بنده ته یو ذمہواری وسپارل شي او هغه دا چې ته به قومي وحدت برقرار ساتي جی دا اداره د وحدت په برقرار ساتي او دا د دې ادارې مشر دی ما به به تاسو د دنه دا کولو چې آیا ته نه غني چې ته په خپل اهلیت کې ناکام شوی په خپل کار کې ناکام شوی او اخلاقی تور ته دغه چوکۍ مستحق نه ته استعفا وکړ دا اول خو زه دا وایم چې قاسمي صاحب نه زر درجه بل هم عالم سره راشي خو کاغه ته یو سټیټ یو ذمہواری وسپارله او هغه کې ناکام شو په اخلاقی تور د جواز نه لري چې په دغه کورسۍ باندې کینی جی بل زه به دا خبره وکم وختي باسین صاحب خبرې کولې دا خلک خو د صرف نوم اوریدل د دهشتګردۍ او باسین صاحب چې خبرې کولې خو کیمراغه طرف ته ونه زما د سترګو نو سو قطرې هم لاړلې چې هغه مونږ لیدلې د کاشف صاحب جی بالکل کله چې په کال 2014 کې ضربیازب اپریشن شروع شو زه د دې خبرې گوایم په هغه ورځ باندې چې کډوال راوته منګ په بکاخیلو کې ولته تلیو او ما کتلی چې زما د وطن تورسري زنانه چې اخی ته د ماشوم د زیږولو تکلیف دی هغه په گاډي کې ماشوم زیږي او مري جی بالکل دغه ډېر لوی قرباني د قوم په څنګه ملک لپاره نه بلکې پوره د سیمې د خطې لپاره دا لکه د دې درد مونږ ته داسې لره کړی شي دغه چې بې کوره کیږي دغه لپاره د میډیا سوکل دی خو هم دغه رنګ لکه اتفاقات په دې ملک کې په میډیا باندې کیږي خو د پښتون سره کیږي کله د بل قوم سره ونشول او دا خو ډیره خبره ده ک کله داسې د پنجابي سره وشول کله داسې د یو بل قوم سره وشول نو موږ به وایو چې ټیک ده زه خو نن هم دا وایم چې دا دنیا چې وخی چې ستا په جنوبي پنجاب د دهشتګردو اډه د ډکته الته اپریشن نه کیږي د هغه ځای تورسري نه راوځي هغه نه به کوره کیږي زما په دې کې چې تا کې نه ولیدي زما په لکونو تورسري راوباسي په ما باندې اپریشن کې ما ولې د برنه بیا را پسې الټه ستا قومي میډیا ستا ریاستي میډیا پچموس یو پروپاګاندا کوي دا په مونږ کې محرومي پیدا کوي جی بالکل محرومي دا خبره کوم چې کله هم قانونو کې محرومي اوختي دي هغه په بغاوتونو بدل شي جی